نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زه موږ سره په سټیج باندې ناستو درنو مېلمنو ته او لاندې په پنډال کې چې کوم ملګري ناست دي هغو چې کوم مېلمانه دي او کوربانه دي ټول ته بخیر راغلی وایم او د انتظامیې د دې پروګرام ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړو چې زموږ ماتې ګوډې خبرې تاسو واورئ. زما نه مخکې د څو ملګرو ډېر ښه دغه پیش کړه مقالې یا وټ تاسو څه ویلی شئ. زما دا خبرې د هغې په نسبت په دې کې هغه هم ادبي رنګ نشته خو ستاسو توجه به غواړم. ډېره مننه. ښاغلی نورزاد ګل شاهین زموږ ادبي ملګری او ډېر دروند او خاموش طبع انسان دی. زه ورته د هغه په شعري مجموعه د سپوږمۍ سره خبرې باندې مبارکي ورکوم او هیله لرم چې هغوی به آینده هم دغه شان خپل ادبي زیار جاري ساتي. د هغوی د کتاب د سپوږمۍ سره خبرې د هغوی یو ښه کوشش دی. د هغوی د شاعرۍ نه داسې لګي چې هغوی مطالعه ډېره کمه ده، خیالونه یې مخلي پیش کړي دي، ولې بیا هم په بعض شعر کې جدت او د کام سره د مینې اظهار شته. لکه چې وایي زما اختیار په خپله خاوره کې د بل غلام دی، یو تش اواز د خپلې خاورې خپل اختیار شته دی. شاعر په دې وطن کې د موجود جمود ښکار ټولنې منظرکشي څه داسې کوي. اوس په دې ښار کې د ډېر غمه مشره ژوند تېروو. شعر ما ته پوره یاد نه دی. ساندو ته پاتې شو زموږ د خولې سندرې لاړې. دا شعري مجموعه ډېره ذاتي یعنې د پرسنل مشاهداتو باندې مبني ده چې اکثر خیالونه مخلي زاړه او قدامت پسند دي. لکه یو شعر کې شاعر محترم د ګودر پسې خپه ښکاري. اگر جی ګودر د پښتون کلچر حصه ده خو شکر دی چې ګودر ختم شو. خپل روایات او ثقافت په نوې سوچ او په ساینسي نقطه نظر پیش کول کمال دی. څنګه چې طاهر بونیوي صاحب وایي زموږ واړه اوس هم سپوږمۍ ګنډې کپرې ګڼي. طاهره څه دي څه نه جوړه کړو نغمه د سپرلي. پښتون قام له سیاسي کېدل او د اربن کېدل ډېر مهم دي، ولې شاهین صاحب وایي چې د دې ښار سره د ښار خلک بلد دی، کلیوال خو پکې هسې کور و کر شي. دا منم چې شاعر د خپل چاپېرچل نه زده کړه کوي او د هغه مشاهدات په لیک کې راولي، ولې زه نه ګڼم چې پښتني روایت دومره د قدر وړ دي. په بخښنه سره شاهین صاحب کله کله د څوارلس کلن هلک په شان د جذباتي شاعرۍ هڅه کوي. لکه چې څنګه وایي ستا په سر مې هر چا سره جنګ راځي، پولې بې وفا د چا په ننګ راځي. شاهین صاحب کله ناشنا ترکیب استعمالوي. لکه چې وایي راځه جانانه غاړه غړی تلل مزه کوي، غاړه غړی سلام کېږي خو تلل مستعمل نه دي په پښتنو کې چې څوک وایي چې راځه چې غاړه غړی ځو. شاهین صاحب د پښتو ژبې سره بې کچه مینه لري او کله دغه مینه د پښتو د پرمختګ بندیز جوړ شي. لکه چې وایي ژبه د غیر مې د علم تنده نه ماتوي، ته د عیارو ژبه کې علم زه مور کړم. زه نه پوهېږم چې پښتو څومره پرمختګ کړی دی چې په هغې کې به پښتون بچی علم زده کوي او یعنې د انګریزۍ یا د دنیا کومې ترقیاته ژبې چې دي د کم په وجه چې قومونه یو بل سره پېژندګلو یا د هغې کمیونیکیشن کېږي هغه به موږ نه زده کوو، د هغې مخنیوی په داسې شعرونو کوو. شاهین صاحب بعضې شعرونه د تضاداتو ښکار دي. لکه چې وایي سبانې د مغرب دلته ازادي جوړوي، زموږ د پیغلو حیادارو نه نقاب اخلي. بل ځای وایي د دین په نوم بعضې خلکو سیاست ته ګوره، د دین په نوم باندې د بعضې خلکو سیاست ته ګوره، سپینه جامه کې مې لوټي نوم د ثواب اخلي. او کله کله زموږ شاعر محترم داسې ښکاري چې هغه په دروغه باندې د پښتون قام ګلوریفیکیشن کې ډېر زیات غټ کام یې پیش کړي، حالانکې داسې ده نه. پکار دی چې زموږ ادیب رښتیا ووایي. لکه څنګه چې هغه وایي چا پېژندلی نه یو، موږ ډېر اوچت خلک یو، موږ پښتانه یو، موږ د مینې محبت خلک یو. زما نه دی خیال چې په دې شعر کې چې کوم خیال دی
اوس که یو سړی دې له ډېر جواز ګوري چې یاره په موږ باندې راته پلې شوي دا خبره ده د پښتون نه مینه روکه شوې ده په پښتون جنګ راته پلی شوی دی خو دا جنګ جګړه بدنیتي دا زموږ په خټه کې غږلی شیز دی د دې نه هېڅ قسم انکار نه کېږي مشران ناست دي د دې نه په بخښنه باندې دا زما نظر و د دې کتاب په حواله سره یو څو عمومي خبرې کول غواړم باید چې زموږ لیکوالان د قوم ته ټیک ټاک رښتیا ووایي او قوم دې په تیاره کې نه ساتي زموږ په اکثره شاعرۍ کې د ټولنې د صحیح لارې د تک خبره نه وي خو اکثر خلاصه یې داسې وي چې جانان داسې او جانان هغسې او زموږ د پښتنو د ټولنیز ژوند غیر ضروري ګلیمرایز کوي یعنی غیر ضروري چې پای کې دونه د خوشحالۍ امکان پکې هم نشته موږ د تضاداتو د دو نمبرۍ د غلط سوچونو ښکار کوم یو چې کله موږ دا نه وي پېژندلي تر هغې مخې ته سړی نه شي تللی باید چې صفا وویلی شي چې زموږ کام بعضې خبرې بالکل ټیک ټاک نه دي او نه د نوي دور سره د تک جوګه دي په دې شعر به خپلې خبرې ختم کړم سایل صاحب وایي د سایل ټول عمر د سایل ټول ژوند به د دې ارمان په سوز کې تیر شي چې په رقصونو کې ډوب راشي اختر د وطن یو جهان مننه